یا واحد الاحد د دې وظیفې کوونکی انسان به د ګاونډي او د هر ظالم د شر نه محفوظ وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یا واحد الاحد داسې وظیفه هم که کوم یو انسان د ګاونډي د شر نه تنګ راغلی وي او د یا واحد الاحد وظیفه راونیسي، الله به د ګاونډي د شر نه محفوظ وساتي. یو انسان د ظالم نه تنګ راغلی دی، هسې بې سرې په عذابوي، هغه انسان هم د یا واحد الاحد وظیفه کولی شي. الله جل شانه به زر تر زره د هغه ظالم د پنجې نه خلاص کړي. یا واحد الاحد دا دواړه د الله جل شانه اسما دي. واحد د دې تقسیم علماء کرامو داسې کړی چې واحد هغه کس ته ویلی شي چې د هغې نه وروستو نور اعداد راتلی شي، مخکې هم ترې نه اعداد وي او وروستو هم ترې راتلی شي څه. لیکن احد هغه ذات ته ویلی شي چې د هغې نه مخکې څه وي او نه ترې نه وروستو څه وي. هغه ذات، هغه زورور ذات صرف الله جل شانه دی. کوم انسان چې دا وظیفه شروع وکړي نو هغه زورور ذات بیا د دې مظلوم تپوس کوي او د دې مظلوم بدل هغه زورور ذات اخلي. الله د خراب ګاونډي چاله نه ورکوي. ښکلی ګاونډي ستا دپاره جنت دی او خراب بد اخلاقه ګاونډي ستا دپاره د جهنم یوه کنده ده. نو بعضې وخت کې بعضې ګاونډیان بد اخلاقه وي، د خپل ګاونډیان هسې بې څه په عذابوي. نو که د ګاونډي د شر نه تنګ راغلی، د یا واحد الاحد وظیفه شروع وکړه، الله به د ګاونډي د شر نه محفوظ ساتي. او اول خو د دې وظیفې فایده دا ده چې الله جل شانه به هغه ګاونډي د خپل ظلم نه منع کړي. یعنې که دا ګاونډي په تا باندې ظلم کوي نو د هغې نه به منع شي. مخې ته به څه ناڅه مصیبت راپېښېږي او ته به د خیاله وځې، په خپل ځان باندې به اخته کېږي. بیا هم که د ستا دغه دشمن دا انتخابي سرکش وي، د دشمن دپاره هم کولی شي، خو ناجایز فایده به د دې وظیفې نه اخلئ. که ستا دشمن یا یو ظالم د انتخابي سرکش دی او د خپل ظلم نه منع کېږي، بس خیري میري ورته مه کوه، همدا وظیفه راونیسه. یا خو به تا پرېږدي، ظلم به پرېږدي، په قلار به درنه کښېني. او که نه تا نه پرېږدي نو بیا الله جل شانه به په څه خطرناک مصیبت کې مبتلا کړي، ته به د مخې نه لر شي یا به الله د ستا د مخې نه بلکل ختم کړي، لرې به کړي. دې کې الله جل شانه ډېر لوی پاور ښودلی. لیکن د الله نه یره پکار ده. هېڅکله چاته په دې باندې بددعا کول نه دي پکار، بلکې چې کله هم دا وظیفه وکړي د هغه د اصلاح سوال وکړه، یا الله دغه ظالم نیکمله جوړ کړي، یا الله دغه انسان ډېر سخت شریر انسان دی، یا الله نیکمله کړي، د نیکو طرف ته مخکې الله زما نه مخ واړي. سوال داسې کوي، که ستا دشمن هم یې دغه رنګ سوال کوي، د تباهۍ والا سوال مه کوئ. ځکه په حدیث مبارک کې راځي کله چې بنده بني آدم سوال کوي نو ملائک په دې باندې آمین وایي او ملائک ورته وایي ولکه مثلک، تا ته دې الله هم دغه رنګې وکړي. نو که ته د خپل مسلمان ورور ته خیرې وکړي نو کیدای شي هغه خیرې هغه به تا ته لازما راځي، زما خیرې به یا قبلیږي یا نه، خو د ملائکو خیرې خو هغه الله جل شانه قبلی. نو ملائکو هم وایي آمین، لیکن الله ده سره هم دغه رنګې وکړي. نو خیرې چاته مه کوئ، که چا نه تنګ یي نو دا وظیفه شروع وکړئ، الله جل شانه به تاسو د هغه انسان د شر نه ساتي، که هغه ګاونډي وي، که ستا دشمن وي او که بل یو انسان وي. نو د دې نه تاسو ناجایز پیدا قطعا مه اخلئ. او د وظیفې کولو طریقې دا ده چې د دې څه خاص مقدار معلوم نه دی، بس په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستاسو په خولې باندې یا واحد الاحد وظیفه شروع وي. دا بعضې ملګري غلط وي، یا واحد الاحد وي چې دا غلط دی.
بلکې دا داسې ټیک دی داسې به وایي یا واحد الاحد پر دال باندې زبر د پیش نه دی نو یا واحد الاحد یا واحد الاحد یا واحد الاحد چې هر وخت د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي نو الله جل شانه به د ګاونډي د شر نه محفوظ ساتي او د ظالم دشمن او ظالم انسان نه به هم الله جل شانه محفوظ ساتي. یو ډېره زبردست او مفیده وظیفه ده. د دې نه ناجایز پیدا بالکل مه اخلئ. جایز پیدې دپاره د دې ټولو ته مکمل اجازت دی.